یک جوان مبتکر به نام محمد نور کارگاه ساخت و ترمیم معلد و سمرسیبل را در شهر غزنی ایجاد کرده که در آن برای 14 تن دیگر نیز مصروفیت کاری فراهم شده است. او میگوید این حرفه را در زمان مهاجرت آموخته و اکنون در کشور خود کار می کند و در کنار تأمین عاید برای خود به دیگران نیز خدمت کرده و این حرفه را به آنان آموزش می دهد. و اته کاله کېږي چې افغانستان ته راغلي یو، نو دلته شکر الحمدلله کار مو سم ده او ورسره په څنګ کې راسره 14 نفره شاګردان کار کوي، نو ډیری شاګردان بیا درسونه مو وایي، ورسره په څنګ کې دا کسب هم زده کوي. کارگران مصروف در این کارگاه با ابراز خوشحالی از دیگر جوانان نیز می‌خواهند که آموزش ببینند و مانند آنان نوآوری داشته باشند. ډیر خوشحاله دا کسب مو زده کړی ده او تر له نورو هېوادوالو نه هم دا غوښتنه کوو چې دلته راسي دا کسب زده کړي، چې ښه کسب ده او ډیر خوشحاله یو چې خپلو کورنۍ لپاره حلال رزق ګټو. تقریبا 3 میاشتې کېږي زه دا شاګردي کوم، د لیب کې لګیا یم، خو ما په دغه 3 میاشتو کې ډېر څه زیات زده کړي دي او ډېر څه لا راته پاته دي، خو په راتلونکو وختو کې غواړم چې دغه هم زده کړم. حدود 1.5 سال میشه در اینجا کار منم. خیلی چیزا را از اینجا یاد گرفتم، ترمیم او بازک، ملت، سمرسیبل و غیره. تقریبا کم تو میشه که استاد خود ما شده بخیر در کار سمرسیبل. آموزش یک حرفه به کسی دیگه یا ایجاد یک حرفه یک زنجیره ای را درست میکنه که هر کس را توانمند میسازه که او خودش یک کارگاه جدید، یک کارخانه جدید، یک بنگاه اقتصادی جدید ایجاد کنه. لذا آموزش حرفه به دیگران یا ایجاد یک حرفه اینمی اهمیت را داره که شغل را میتونه تکثیر کنه و به دیگران منتقل کنه. کارشناسان باور دارند که این گونه نوآوری‌های کوچک انگیزه کار در میان جوانان را افزایش داده و زمینه اشتغال را فراهم می‌سازد تا آنان از لحاظ اقتصادی به خودکفایی برسند.